دوستانو نن موږ ځو د ګلستان په لور. دارنګه د دې ځای توت هم ښه دي. وخراغي شاه ظلمو د وطن لجګ غرو دته ډک بکړم لمنه لا توتان او جنغوزو د ګودر د چینا. او ډېره ښه خبره دا ده چې دلته تر ډېرې زیاته اندازې پورې افغانان دي، پښتانه دي. اختر دا رقم دی مخکې خو دلته ډېره آبادي ولې ډېر ښه غېږې ایستل کېدلې، خلک د ډېر لرې ځایه ورته راتلله. اوس دا څو ټیم بس حالات سره واوښتي، انسانان سره کمزوري شول، به د غېږ اتڼونه کېږي. د ګلستان یو مشهورترینه زیارت دی او السلام علیکم. د همت خان میډیا یوټیوب چینل درنو لیدونکو، په دې هیله چې جوړ روغ خوش خوشحاله به یاست او د اختر مسافري به په خیر در باندې تېرې سوي وي. البته د اختر رخصتۍ په اختر کې ډېر رخصتۍ مه کوئ، روان اختر هم راځي، په هغه اختر کې بیا میلې وکړئ، ډېر رخصتۍ مه کوئ. سمه ده. اول به زه خپل ملګري معرفي کړم. زما سره په راسته بغل کې اکبر جان دی، نو په دې سفر کې زما ملګری دی، او راسره باقي جان دی. باقي جان نو هم زموږ ملګری دی او د خاله زوی مو دی. همداسې تاج محمد ځوان دی، په دا سفر کې راسره دي. د کیمرې تر شا بشیر جان دی. دوستانو نن موږ ځو د ګلستان په لور. په دې سفر کې به تاسو ووینئ چې د ګلستان هغه ماحول څنګه دی، هغه ښار یې څنګه دی، څنګه معلومیږي. او همدارنګه هلته یو زیارت شته. باقي جانه زیارت په کوم نامه دی؟ چونه زیارت. چونه زیارت دی. چونه زیارت ته به ځو. د چونه زیارت به هم کوو او ویډیو بیا په تاسو وینو. خو ستاسو څخه یوه هیله دا کوو چې زموږ ویډیو تر پایه وګورئ، همدارنګه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ. انشاءالله زموږ تاسو دپاره بیا هم راځو، دغسې ویډیوګانې ورته جوړوو او داسې سفرونه کوو یوازې او یوازې ستاسو لپاره. نو هوټل خو اجوا هوټل دی. اجوا هوټل یارو ته نږدې دی. که چیرې تاسو دې خوا ته راځئ، البته د کوچ د خوا څخه، نو پر اجوا هوټل باندې درېږئ. دا ډېر یو بهترین ځای دی. دلته پارکینګ هم شته، جامع جومات هم شته، او همدارنګه بیکري هم شته، هوټل هم شته. ګورې دا دی موټر شوي هم شته خواته. نو تاسو که چیرې راځئ دې خواته، نو حتما به په دې ځای کې سټاپ کوئ، ځکه دا ډېر ښه ځای دی او ډېر مجهز جوړ شوی دی، ډېر خواري پکښل شوی دی. نو باقي جانه څنګه کوو، سفر پیلوو؟ انشاءالله. ځو ملګرو. نو درځئ.
بیا هم ښه راسئ دوستانو په دې هیله چې تر دې دمه به زموږ سره ملتیا ستاسو سوې وي او موږ به متعقب کړي یو چې موږ له یارو څخه دلته ګلستان ته راورسېدلو. اوس مهال دلته په ګلستان کې په یو باغ کې قرار لرو. د دې ځای یو دوه ځوانان راسره ناست دي چې داسې معلومیږي چې دوی د دې ځای په اړه ډېر معلومات لري او خپله د دې ځای طبیعت هم لري. موږ به د دوی سره مجلس وکړو، د دوی څخه به دا پوښتنه وکړو چې ګلستان څه ډول یو سیمه ده او دلته خلک څنګه ژوند کوي. دلته هم اختر تیر سوی دی، خو بیا هم اختر دی، خلک د اختر په خوشحالیو مصروفه دي. بیا هم په ځینو سیمو کې اتڼونه کیږي لکه څنګه چې تاسو مخکې په ویډیو کې ولیدله. نو لومړنۍ پوښتنه به زموږ د دغه ګران ورک څخه وکړو چې نوم یې هم حکمت الله جان دی. حکمت الله جانه ته څنګه یې وروره؟ بیخي شکر قراري ده، خیرات دی، جوړ راغی، ژوند په خیر دی، خیر اوسې، خوشحاله اوسې، جوړ اوسې. دا راته ووایه چې دا باغ څه شي باغ دی، دلته څه شي شته چې اوس موږ وخېږو دا درختو ته راویښ کوو؟ یار دا مال خو شی نه دی پوخ، خالي میوه شته خو مطلب پخه نه ده. ښه 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 یو څو ټیم آباد انشاءالله که خدای کړي وه سې پخېږي. ښه ښه موږ دا د داسې سیبو باغ دی، بالکل 2-3 قسمه سیب پکښې کې دي. نو تاسې د هغه ځای څخه راغلي یاست، خدای مو راوړي. ډېره مننه، ښه ودان. موږ چې اورېدلي دي په ګلستان کې وایي سیب ډېر دي او د دې ځای د میوو څخه سیب وایي ډېر دلته پیدا کېږي. نورې کمې میوې شته په ګلستان کې؟ ګلستان کې هر رقم میوه شته. ښه سیب 4-5 قسمه رقم سیب شته، انګور شته، ښه 4-5 قسمه رقم دي. ښه ښه تاسې خپله نومان یادولی شئ د سیبانو دوست؟ موږ خو چې وینو په بازار کې رانیسو یو ژړ سیب یې وه، یو نوک یې شنه یې هغه شنه نه رانیسو، ژړ یې رانیسو. تاسې به نومان هم پېژنئ که نه؟ خامخا به پېژني، ولې موږ ګزاره او ژوند د دې تېر بالکل شوی. بالکل. داسې یعنې اول یې تور کلو دی، دوم شین کلو دی، بیا ګاجه دی، د ګاجه سره لاندې سپین کشنې کشنې سیب ورته وایي، نازک بدن دی، ډېر ښایسته ښایسته رنګونه یې دي. نو هر رقم سیب بیروتی دی، تک سور دی، ډېر ښایسته رنګ یې دی. نه زموږ د علاقې سیب قیمتي سیب دی، بالکل بالکل. ډېر ډېر اورېدلي دي په دې اړه، د دې ځای د سیبانو په اړه، د دې ځای د میوو په اړه. ځکه مو اوس زړه وغوښتی چې راسو ګلستان ته، ستاسې سره ووینو، د ګلستان د خلکو سره ووینو، ګلستان خپله ووینو چې څنګه خلک صفت کوي، چې څنګه ګلستان نوم یې دی، همداسې ګلستان دی که نه دی. نو ماشاءالله ښایسته ځای دی، ښایسته سیمه ده. دا راته ووایاست چې تاسې خپله دلته څه مصروفیت لرئ په دې ځای کې او یعنې په څه مصروفه یاست؟ کاروبار مو څه دی؟ کاروبار مو دغه دی، بس سیب رانیسو پر دا ټیم باندې چې کشنې کشنې بیا ورسو سره. ښه 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 ښه. کوم وخت چې سیب پاخه شوله بیا منډۍ لاستو، کراچي و، داسې علاقو ته یاستو. بس دغه مو کاروبار دی، دغه مو ژوند زندګي ده. ښه ښه ډېر ښه. شپږ میاشتې مو دغه خوا دي، شپږ میاشتې مو آباد شو، نو بیا اوس کله پر کور، کله بازار، کله په چکر باندې. ډېره زیاته مننه حکمت الله جانه، خدای دې خیر ورکړي. رابس دا بل ملګري ته نو ته ستاسو لرې هم کښېنوئ چې موږ هم سره ډېر یو دلته راغلو او ستاسو په منځ کې درته کښېنستلو. نو تاسو به راته ووایاست دلته اختر څنګه تېر شو؟ تاسو خپله په اختر کې بل ځای ولاړلاست که خپله په دا ګلستان کې مو ګلې ګلزار جوړ؟ یا ډېر ښایسته اختر وتېر شولو، ماشاءالله موږ ولاړو پټي لره، بیا ولاړو انیولک درپسې دی بابا له ولاړو، مزدوري مو ډېر سخت تېر. دلته خو اختر دا رقم دی، مخکې خو دلته ډېره ابادي ولې، ډېر ښه غېږې ایستل کېدلې، خلک د ډېر لرې ځایه ورته راتلله. اوس دا څو ټیم بس حالات سره واوښتي، انسانان سره کمزوري شول، بس دغه اتڼونه کېږي، بانډارونه کېږي، خلک راوځي په میلو باندې، دا غره له وځي، داسې نه کېږي. پر ډېر علاقو خلک هغه دي، دغه خواته دي، هغه خواته دي، ډېر لرې علاقو دي، انسانان د ډېر لرې ځایه ورته راځي. د دا علاقې اوضاع څه سره خرابه شول، مخکې ډېر خوند یې کوي، خلک د ډېر لرې علاقو څخه راتلل. حکمت الله جانه دلته دا پوښتنه مې درڅخه کول چې په ګلستان کې یو مشهوره ځایونه کم کم ځایونه دي؟ ښه ښه میلې کې ویستل کېږي، ښه په ځایو کې خو نو فرق څه وسه، درمانځی ځای دی، ګلستان ځای دی، نه بالکل. ګلستان بازار دی، هر بازار خو خپل په نامه یادېږي، نه حبیبزي بازار دی، سیدي بازار دی. نو هر ځای خپل اصول لري، هر ځای خپل. ما دلته یو اورېدلي دي، دلته یو زیارت هم دی، خلک د ډېر لرې ځایو څخه ور راځي و دا زیارت ته، د چینې زیارت په نامه باندې یادېږي. دا تقریبا ستاسو څومره لرې دی، نږدې دی؟ انشاءالله که خدای کړي وي هغه ځای له به مو ورسوم، هغه ځای به در وښیم. ډېر خلک د ډېر لرې علاقو سره روان دي، الله پاک داسې مریضان ورته راغلي دي، خدای پاک یې شفا ورسره کړې ده. نه نو خامخا زنانې و نارینه و دا ټول ورته را روان دي.
صحیح. انشاءالله که خدای کړي لکه ځای به هم در باندې وینم د دې داسې څه لیرې دی خو برحال بیا هم نږدې دی که نه صحیح. انشاءالله اوس به هم ورولو. ډېره مهرباني ډېره مننه.
ماشاءالله دې مخکې ډېر ښه خوند یې کوي دغه اوبه به دا ځای ډک کړو دغه ځای سبب مطلب دا ځای اوښتلې ډېرې اوبه روانې وي یعنې هلته لاندې کیتین یو غنمان دا شیان ورته کېدل داسې تقریبا 4-5 کاله مخکې نو به خلک راکړله پر دا ځای باندې به اودس ما استنجا وله د هغه ثبات کې به یې دلته اودس مطلب غسل بیا هم کوي کوم داسې مریض سړی چې کوو نه نو عبدالباقي جانه تا خو په یاد دي بالکل زما په یاد دي مشر چونکې چې راغلي وو زه زما اکا دی وه د کراچۍ څخه راغلي وو تقریبا ډېر فیملي وو پره ورسره دلته چې راغلي وو ماشاءالله دا ځای ډېر ډک وو نو ډېر ښایستې اوبه ترې روانې وې نو اوس خو اوس هم داسې معلومېږي دا اوبه چې پکښې ولاړ دي لکه دا ماته دې معلومېږي چې کله دا چینې ته چې اوس داسې لار ور بدله کړې بل ځای روانې کېدای شي او اوبه خو اوس هم داسې ولاړ دي تازه اوبه دي اور داسې دغه معلومېږي نه چې مکمله وچه سوې ده یا او چې مکمله خو نه ولې دا مخامخ چې دا کم دوی ټینک جوړ کړی دی که په دا کوم دا اوبه ولاړې دي دا اوبه خو دلته نه باراني اوبه ولاړې دي نه مثال یو ځای را روانې دي د هغه د چینې اوبه مثال دلته جمع سوي دي دا اوبه ته یې راولئ انشاءالله د ملګرو ته دې موږ ښکاره کړو او دا نو ماشاءالله دا چینې ډېر تاریخي چینه ده وروره دلته دنیا د لرې ځایو سره ځي الله پاک ډېره شفا ورکوي د دا اوبو څخه دوی ته او بالکل کوم انسان چې ناروغ وي هغه قدرتي د الله پاک حکمت سره چې کوم په دا اوبو ځان پرېږدي بس هغه ته الله پاک او دا بالکل ګوره دا وګوره دا وګورئ دا ټوله غرونه دي په دا غرونو په منځ کې الله پاک دلته چینه پیدا کړې ده یعنې اوبه ترې روانې دي یعنې دا داسې باغونو علاقه نه ده چې خلک وایي یاره دلته باغونه دي یا باغوړي دي ولې وچ کلک غرونه دي شی هم نشته بیا هم ښه راسئ دوستانو په دې هیله چې تر دې دوامه به زموږ سره یاست او ویډیو به مو تعقیب کړې وي ډېره مننه کوو ما ستاسو لپاره یو څو د غنمو وږې راواخیستله چې ما تاسو ته یې ډالۍ کړمه نو دا ستاسو لپاره دي تاسو وینئ دلته زه اوس مهال په ګلستان کې یم او دا چې تاسو ما شاته وینئ دا د دې ځای غنم دي ګلستان ماشاءالله ډېره ښه آبادي لري ښې اوبه لري او همدارنګه ښه سابه لري میوه لري د دې ځای سیب ډېر مشهوره دي لکه څنګه چې تاسو مخکې پوسټ کړله همدارنګه د دې ځای توت هم ښه دي انګور هم لري او دا دی اوس مهال چې زه ولاړ یم غنم واقعا ډېر ښایسته غنم لري او ډېره ښه خبره دا ده چې دلته تر ډېرې زیاته اندازې پورې افغانان دي پښتانه دي او زموږ تاسې ورونه دي دلته ژوند کوي دوستانو موږ د دې ځای له کسانو سره هم کښېنستلو او بیا موږ ولاړلو د چینې زیارت ته هغه زیارت دی چې د ګلستان یو مشهورترینه زیارت دی او هغه کسان چې ګلستان ته راځي هغه کسان چې د ګلستان نوم یادوي د چینې د زیارت نوم هم ورسره یادوي ځکه دا یو مشهوره زیارت دی او د دې ځای خلک په دغه زیارت باندې ډېر پیژندل کېږي ویل کېږي چې دا یو ډېر سابقه داره زیارت هم دی تاسو په ویډیو کې ولیدل او تاسو ته معلومیږي چې دا زیارت له ډېرې مودې څخه دلته دی او د دې زیارت ته څیرمه یو چینه هم شته چې د اوبو چینه وه مخکې یې اوبه زیاتې وي اوس څه کمې سوي دي نو ممکن له یو عمومي ستونزې سره مخ سوي وي دا اوبه په هر صورت دا سیمه ډېره بهترینه سیمه ده او دا د دې ځای خلک ډېر نرم پاسته او پښتانه خلک موږ د دې ویډیوګانو له طریقه غواړو چې تاسو ته دا معلومه کړو چې د بلوچستان کومې سیمې ډېرې مشهوره دي او کومې سیمې چې تاسو غواړئ موږ غواړو تر هغه ځای پرې ولاړ شو تاسو ته په ویډیویي شکل وړاندې کړو دوستانو نننۍ ویډیو همدومره وه هیله ده چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي په دې ویډیو کې زما سره ملګري وه چې زما سره یې همکاري کړې ده عبدالباقي عبدالبشیر او همدارنګه تاج محمد اکبر جان چې زما په دې سفر کې ملتیا را سره درلودل او همدارنګه د دې ځای اوسېدونکي چې نقیب خان او همدارنګه حکمت الله ځوانان وه چې زموږ سره وه او موږ یې وګرځولو پر ګلستان باندې په ګلستان کې موږ شاوخوا ننداره وکړله او د دې ځای احوال مو ته تاسې پرې ورسوو نو دوستانو ستاسو څخه مو هیله دا ده چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د دې تر څنګ زموږ دغه ویډیوګانې چې ستاسو لپاره دي که چیرې د تاسو ته اړینې وي نو دا ویډیوګانې لایک او شیر کړئ او همدارنګه کمنټ کې موږ ته ولیکئ چې تاسو کومه سیمه غواړئ چې ووینئ انشاءالله موږ کوشش کوو چې تر هغه ځایه پرې ځان ورسوو نه یوازې په بلوچستان او پاکستان کې بلکې په افغانستان کې هم تر مشهورترینه سیمو پورې موږ ځو او تاسو ته یې ننداره در وړاندې کوو دوستانو دا وه د نن ویډیو چې ما هغه اولي همت تاسو ته وړاندې کړله تر بیا مو خدای مل شه ښه وخت